د ادارې تعلیمات تخنیکي او مسلکي نصاب ریاست مربوط چې کوم لاسته راوړنې دي د 1401 کال هغه نصاب ریاست 4 امریتونه لري. یو نصاب امریت ده، یو طب نشر امریت ده، یو امور علمي او مسلکي امریت ده او یو پلانګذاري امریت ده. تقریبا نصاب امریت کې موږ 40 عنوانه نوي کتابونه تصنیف کړي دي او په یوه تقریبا نفت و ګاز معدن په دغو رشتو کې 4 رشتو کې مو نصاب ترجمه کړی ده او په 112 عنوانه کتابونه مو تصحیح تخنیکي او علمي کړي ده. او بله لاسته راوړنې مو په طب نشر امریت کې دي، هغه مثلا تقریبا چې موږ کړي دي 360 مهره مو ډیزاین کړي دي، جوړ کړي مو دي او 350,960 ورقې مو ډیپلومونه چاپ کړي دي او 150 عنوانه درسي کتابونه ډیزاین مو کړی ده او تقریبا ټول مجموع کې موږ 4 لکه جلده کتابونه چاپ کړي دي. امور علمي او مسلکي تقریبا د استادانو، د معلمینو او د اکاډمیکو اشخاصو د ټولو چې قدر ته شامل شوي دي او قدر سیمینار جنې اخیستل شوی ده هغه 315 نفر او تقریبا 130 تنه تقریبا په قدر کې شامل شوي دي. هغه پلانګذاري امریت چې ده هغه تربیه معلم هغه مو تقریبا 100 تنه د مدیریت په سیم کې مو ورکشاپ ورکړی ده استادانو ته او 80 تنه د اصول تدریس ورکشاپونه ورته دایر کړي دي او موږ ورته ورکشاپونه جوړ کړي دي. دا د پلانګذاري تربیه معلم مدیریت مثلا امریت کارونه د لاسته راوړنې دي د 1401